اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د 1 میلیارډ یورو بشري مرستې اعلان وکړ. د اروپایي اتحادیې مشر نن د G20 هیوادونو په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د اعلان پر مهال وویل چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت خرابېدو لور ته روان ده او د ژمي راتګ سره د سلګونو زرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه چې بشري مرستې له لوږې او بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره کفایت نه کوي، خو اروپایي اتحادیه به ډیر ژر د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اروپایي اتحادیې په دغه نوي اعلان شوي مرسته کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې پوخا یې له افغانانو او ګاونډیو هیوادونو سره ژمنه کړې وه. دغه مالي مرستې به له هغه نړیوالو سازمانونو سره وشي چې په افغانستان کې حاضره فعالیت کوي. په عین حال کې اروپایي اتحادیې ویلي دي چې د نوي افغان حکومت سره د تعامل لپاره د دوی شرایط لا هم پر ځای دي. د اروپایي اتحادیې تر دې وړاندې له طالبانو سره د تعامل لپاره 15 شرایط وړاندې کړي وو. هغه شرایط چې د افغانستان خاوره د بل چا خلاف استفاده نه کول، بشر حقوقونو احترام او په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقونو احترام، ټول شموله حکومت جوړول، بشري مرستو ته لاره ورکول او بهرني او افغان اتباع چې په افغانستان کې د هغوی د وتلو لپاره اجازه ورکول دي.